دې مسافر ته چې دی نو د کور نه کال وشي چې ستا چې لور چې ده نو هغه د دنیا نه رخصت شوې ده. دغه مسافر چې دی نو د په سعودي عرب کې و، سعودي عرب په دیره کې و. دې چې دی نو د خپل لور دپاره چې دی نو څه سامان خوندي کړی او د یو وخت روټۍ به یې نه خوړه، هغه سامان یې چې دی نو راواخیست او په ژړا شو، د سترګې نه چې دی نو اوښکې روانې شوې. ملګرو دا د یو مسافر واقعه ده که نه، که تاسو واورېده نو تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کړي، ځکه چې یو مسافر ته رینګ وشي چې ستا لور چې ده نو هغه د دنیا نه رخصت شوې ده. واقعه راسره مکمل واورئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ملګرو داسې وه که نه چې په سعودي عرب کې چې دی نو یو مسافر و، هغه مسافري کوله او 15 کاله چې دی نو د هغه بچي نه کېدل، او 15 کاله پس چې دی نو د هغه یوه لور شوې وه. چې کله 15 کاله یوه لور وشوه پس نو دی چې دی نو په سعودي عرب کې مزدوري کوله، د یو ټیم روټۍ به یې نه خوړله او د خپل لور له چې دی نو سامان به یې اخیستلو، ډېر زیات ورته خوشحاله و. دی چې دی نو هلته مزدوري کوله او دی چې دی نو د یو ټیم روټۍ به یې نه خوړله، ډېرې ته به راغی، د خپل لور ډېر زیات بحثونه به یې کول. اوس چې دی نو هغه د کور نه ورته کال چې دی نو راشي او وایي چې ستا لور چې دی نو هغه مکمل طور باندې د دنیا نه تللې ده. چې کله ورته دا خبره وشي نو دغه مسافر چې دی نو دې کومه سامان جمع کړی، د یو ټیم روټۍ به یې نه خوړله او دې جینۍ دپاره چې دی نو څه سامان اخیستی او هغه د المارۍ نه راواخلي او هغه چې دی نو د ځان سره ونیسي او په ژړا باندې شي او د سترګو نه یې اوښکې چې دی نو روانې شي، ډېر زیات ژاړي. هلته چې دی نو د دې په دیره کې یو کس و، هغه دا خبره کوي چې تقریبا یوه هفته وشوله چې دې کس چې دی نو د خپلې لور چې دی نو کوم سامان یې ولاخیستی او هغه یې په خپل غېږ کې نیولی دی او هغه چې دی نو ډېر زیات ژاړي، کله سملي او کله فاسي، خو بس چې دی نو یوه هفته وشوله چې دی چې دی نو ډېر زیات خراب دی او ډېر زیات چې دی ژاړي. ملګرو د مسافرۍ ژوند به تاسو لیدلی وي، هغه ډېر زیات سخت وي. بل طرف ته چې دی نو ستا یوه لور وي، هغه پکې هم د دنیا نه رخصت شوي، ځکه چې کور نه ورته رینګ وشي چې ستا کومه لور ده د روډ په اکسیډنټ کې چې دی نو د دنیا نه رخصت شوې ده. ملګرو تاسو سوچ هم نشئ کولی چې کله ستاسو د کور نه داسې کال موصول شي که نه، نو تاسو ذهن به وخوځېږي ملګرو، ځکه چې دی مسافر چې دی د خپل لور دپاره لګیا و، د خپل بچو دپاره لګیا و، ځکه چې یو لور یې وه 15 کاله پس چې دی نو یوه لور شوې وه، د هغه نه پس چې دی نو هغه پسې هم د دنیا نه رخصت شوه. نو دې مسافر چې دی نو زندګي تباه او برباد شوله او دا چې دی نو اوس په دیره کې دی او په دیره کې ډېر زیات ژاړي که نه، ځکه چې هغه چې کوم سامان اخیستی و خپلې لور له، نو هغه یې د ځان سره نیولی دی، ځکه چې د یو ټیم روټۍ به یې نه خوړه او ویل چې زه خپل لور له سامان واخلمه او زه چې ځمه د خپل لور له به دا سامان ویسمه. یار دا د یو بل مسافر چې دی نو دردناکه واقعه وه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی چې ته کله به مسافرۍ کې او تا ته داسې کال موصول شي، نو ستاسو ذهن به وخوځېږي ملګرو. ځکه که نه تاسو په دې باره کې څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ. د مسافرۍ زندګي چې ده نو ډېره زیاته سخته وي، تاسو چېرته هم سوچ نشئ کولی ملګرو. دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته ضرور ورسي، ځکه چې کله مسافر شي بیا خلکو ته د هر څیز پته ولګي که نه، چې کله د کور نه تا ته کال موصول شي نو هغه داسې قسمه کال، نو ته به ذهن به مکمل طور باندې آوټ شي.